بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان معلولین د 2012 کال نه په دې خوا د کرکټ په برخه کې یو تکړه لوبډله لري چې تر نن پورې ډېرې بهرنۍ او خپله داخلي لوبې کړي دي. دا کوم کیم چې موږ په لار اچولی د دې لپاره ده چې دوی په فزیکل فټنس باندې کار وشي، دوی سره د موږ خپل داخلي کوچز دي هغه د بیټینګ بالینګ او فیلډینګ باندې هم کار وکړي. لکه تېر ځل چې موږ آی سی آر سی ټورنمنټ ته تللي وو هلته هم څه مشکلات وو چې هغه مشکلات باید موږ د خپل کوچز د خپل داخلي روزونکو په وجه باندې نور هم پیاوړي کړو تر څو د راتلونکي کومې لوبې چې دي په دې کې دوی ښه وځي. معلولینو ملي لوبډله تېر ورځ کوم ټورنمنټ شوی و موږ په داخل کې د ټولو 5 زونونو لوبډلې دي، هغې ترمنځ باندې سیالۍ کېږي، ټورنمنټ په لاره اچول کېږي. هغې کې چې کوم لوبغاړي ښه وځلي کې د هر زون وي په هغې کې موږ 10 لوبغاړي هغه لوبغاړي چې کوم ښه ځلېدلي وي د هغې نه ملي لوبډله جوړه کړو، بیا د هغې نه دوی ته تمرینات او بیا د ټرایل میچونه ورکوو تر څو د ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي ته انتخاب کړو. په دې لوبډله کې موږ سره د مختلفو زونونو لوبغاړي شته چې د میساینک زون شته، د سپین غر زون شته، د بوز زون شته، د ټولو زونونو هغه 20 کسان چې دي په هغې کې 14 کسان چې موږ سره کوم ټیم کې دي، د هغې سره نور کوم شپږ چې ریزرو لوبغاړي دي که کله هم په دې لوبغاړو کوم یو انفیټ شي یا څه مشکل ورته نور جوړ وي نو هغه د شپږ ریزرو لوبغاړي چې موږ سره دي د هغې نه موږ بیا نور لوبغاړي داخله خپلې لوبډلې په لوبه کې د هر لوبو کولو نه مخکې یو تمریناتي کیمپ لاره اچول کېږي تر څو زموږ داخلي او خارجي روزونکي دوی هغه کمزورتیاوې باندې کار وکړي تر څو دوی پیاوړي شي او کوم تېر لوبو کې چې کوم کمزورتیاوې وي په هغې باندې کار ورسره وکړي تر څو راتلونکي لوبې لپاره دوی پیاوړي شي. لکه څنګه راتلونکي د دغه میاشت په اخره کې موږ د هندوستان هېواد ته د هندوستان د ملي لوبډلې سره سیالۍ لرو تر څو په هغې لوبو کې د موږ لوبډله ښه وځلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ نه تنها دا چې د افغانستان د ملي لوبډلو یا الف لوبډلو یا خپله د کلونو لپاره یا خپله داخلي لوبغاړو لپاره دوی سیالۍ په لاره اچوي، د دوی تر څنګ د معلولینو لوبغاړو لپاره هم ډېر کارونه کړي دي چې نه تنها په داخل کې بلکې په خارجي سطح باندې هم د دوی لپاره د لوبو کولو زمینه برابره کړې ده چې خوشبختانه د دغه میاشت په اخر کې چې د مۍ په اول او دویم دریم باندې به موږ درې په ژوندۍ بڼه باندې لوبې لرو د هندوستان د ملي لوبډلې سره. دا نه تنها دا چې د افغانستان د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره بلکې د افغانستان کې څومره هم د معلولین دي هغه تشویقي دي چې دوی په راتلونکي کې هم کرکټ د لوبې سره نږدې اوسېږي او دوی هم وتوانېږي چې په آینده کې د افغانستان نمایندګي وکوي او خپل ولس ته خوشحالۍ راوړي. نو د راتلونکي کومې لوبې زموږ د معلولینو د ملي لوبډلې چې د هندوستان د ملي لوبډلې سره دي دا د هندوستان کې یو تلویزیون دی چې مخفف ډي ډي سپورټس ده یا دوردرشن کوم چینل ده د هغې د لارې په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. دا نه تنها په هندوستان کې بلکې دا د دنیا په هر ګوټ کې په هر کونج کې دا ښودل کېږي. نو د خپلو هېوادوالو نه هم دا هیله ده چې دوی هم د معلولینو دا لوبې تعقیب کړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي تر څو دوی هم د خپلو ملي اتلانو غوندې د افغانستان بیرغ نه تنها په هندوستان کې بلکې په راتلونکي کې په ټوله نړۍ کې ورپوي او خپلو هېوادوالو ته خوشحالي راوړي. په رښتیا هم معلولین د نورو عامو وګړو په شان دوی هم په زړه کې ډېر ارمانونه لري، نه تنها دا چې د افغانستان بیرغ بلکې د خپلو کورنیو د خوشحالۍ او په جامعه کې د صحیح د عامو خلکو غوندې ځای پیدا کولو لپاره هم دوی لېوالتیا ښیي. دوی هم د نورو عامو خلکو غوندې غواړي چې په جامعه کې ښه نوم پیدا کړي، ښه نوم ولري او د دوی په ذریعه باندې خپلو وطنوالو ته، خپلو کورنیو ته، خپلو ملګرو او انډیوالانو ته په ښه نوم باندې یاد شي تر څو د عامو خلکو غوندې دوی هم خپل ژوند وکړي. په رښتیا هم د افغانستان کرکټ بورډ په نشته امکاناتو کې د افغانستان د معلولینو لپاره ډېر څه کړي دي. د دې په څنګ کې موږ د افغانستان د سویډش کمیټې چې کومه ده د هغې نه ډېره مننه کوم چې دوی د کله نه چې موږ ملي لوبډله جوړه شوې ده یا د معلولینو کرکټ شروع شوی دی دوی په هره برخه کې د موږ سره هلې ځلې کړي دي. نه تنها سویډش کمیټې بلکې موږ د افغانستان کې د ملي تجارانو او هر هغه څوک چې د معلولینو د بهبود لپاره کار کوي د هغوی نه دا غوښتنه کوو چې د معلولینو د کرکټ یا د دوی ښه راتلونکي لپاره د دوی سره پوره همکاري وکړي تر څو دوی هم د موږ د افتخار سبب وګرځي او افغانستان ته خوشحالي راوړي.